قدرمن لیدونکو السلام علیکم. ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی، نړیوال سازمان ورڅخه د محتاجو د اړو خلکو لپاره د پیسو غوښتنه وکړله. ماسک ورته په ځواب کې وویل په یوه شرط په نړۍ کې له لوږې سره مخامخ کسانو ته د مرستې بودیجه ورکوم. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم سره سبسکرایب کړئ. د خوراک نړیوال پروګرام مشر د نړۍ تر ټولو بډایه شخص ایلن ماسک څخه غوښتي چې د خپلې سرمایې 2 برخه یې په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې مبارزې ته ورکړي. دغه پیسې چې شاوخوا 6 میلیارډ ډالر کېږي، ماسک ورته چمتووالی ښوولی دی. ایلن ماسک ویل دی چې په هغه صورت کې به چې د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه ورته خپل پروګرام وښیي، دی یې اجرا کول ته تیار دی. دا لومړی ځل نه دی چې د خوراک نړیوال سازمان مشر ډیویډ بیسلی د برقي موټر جوړولو تسلا شرکت له مشر ایلن ماسک او د امازون شرکت له مؤسس جیف بیزوس څخه چې دواړه د نړۍ تر ټولو بډایه کسان دي، په نړۍ کې له لوږې سره د مبارزې په خاطر د مرستې غوښتنه کوي. بیسلی په اکتوبر میاشت کې کله چې ایلن ماسک له جیف بیزوس څخه مخته او د نړۍ تر ټولو بډایه شخص وګرځید، هغه ته یې په یوه ټویټر پیغام کې د دغه مقام مبارکي ورکړه. د خوراک نړیوال سازمان مشر دغه راز له ماسک څخه غوښتي ول چې د خپلې سرمایې 2 برخه یې له لوږې سره مبارزې ته بیلې کړي. بیسلی نړیوال بحرانونو د خګې له ډلې د کورونا بحران، اقلیمي بدلون او د خوراکي موادو د بیې لوړېدا ته اشاره کړې وه چې د نړۍ 2 میلیونه وګړي یې له لوږې د مرګ له خطر سره مخ کړي دي. د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلي ول که چیرته ایلن ماسک د خپلې سرمایې یوازې 2 برخه یې دغه کار ته جلا کړي، نو 2 میلیونه کسان به د لوږې له خطر څخه نجات پیدا کړي. ایلن ماسک اوس د بیسلی څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دی چې هغه حاضر دی د دغې بودیجې د برابرولو لپاره د 6 میلیارډ ډالرو په ارزښت د تسلا شرکت له ونډو څخه یوه برخه یې وپلوري. خو ماسک دغه اعلان په دې پورې مشروط کړی دی چې ډیویډ بیسلی ورته په دقیقه توګه وښیي چې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په لاره کې دغه پیسې چیرته او څنګه په مصرف رسول کیږي. د یادونې ده چې د ایلن ماسک مجموعي سرمایه په وروستیو کې 314 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده.